السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. ډېر داسې ورونه وخوندي به پیدا سي چې ورته اختری ولنه کوې. ورور به درته ووایي زما دنیا خو د پلار ده، خور به درته ووایي زما دنیا خو د خاوند ده، ما خاوند تر بخښلې ده. یو خور میسج راته پرېښی و چې کالي لرم په 80,000 روپۍ مې جوړه رانیولې ده، په 90,000 هم ده، په 60,000 هم ده، په 10 هم ده. په ما اختری ستا که نسته، پر ما زکات ستا که نسته. نو مې ثواب کاوه. په دې ثواب کې یو فکر راته پیدا سو، مال آیا دا انسانان چې په 80,000 روپۍ یوه جوړه کالي کوي، په لکاو باندې موبایل رانیسي، په لکاو باندې د لاس کړۍ رانیسي، لکاوې په پکنیک په منظرو کې مصرفوي. ما ته فکر پیدا سو، مال دا انسانان دا احساس لري چې یو کونډه، یو یتیم، یو مظلوم پر مخ منځ کې شته. داسې کورونه به وي چې هغه د ماښام په وچه ګوله پرې حیران وي، خو لیکن زموږ خویندې په 80,000 روپۍ باندې یوه جوړه کالي رانیسي. آیا دا به د الله جل جلاله په حضور کې بیا الله ته څه ووایي؟ کاشکې موږ د غومره عبادت کړی وای، په 80 لکه دې یوه جوړه رانیول سوې وای، چې عبادت هم د غومره سوی ورسره سوی وای. محترمینو، خپل کار مو دی، که اختریان کوئ که نه کوئ، دیوبندي ته مثقال ذرة تاوان و ګټه نسي رسولی. چې ټول دوزخیان سي زما یې در څه، چې ټول جنتیان سي زما یې در څه. چې دا نارې درته وو، نارې درته وو، کاشکې ملا نه وای، کاشکې زه هم دغه یو عادي همې وای لکه تاسو. زړه خو م درد نه کولی، مسؤلیت خو به نه و راته متوجه. مثبتۍ کوي، زړه زموږ درد کوي. موږ یې کاشکې چې نه وای کړي، کاشکې چې دا کار داسې نه وای سوی. پر جنت مو ربلېږي، له دوژخ څخه مو راګورو. الله مو له موږ سره اهل د جنت که، الله مو له موږ سره له دوژخ بچاو که. عائشة صدیقه رضی الله عنها مبارک وای، بی عائشة صدیقه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ کې الله ته هیڅ شی د غومره قریب نه دی، د غومره محبوب نه دی لکه اختر حلالول. دغه وینه د اختر مځکې ته لا نه یې رسېدلې، خو لیکن د الله په دربار کې جمع سي. بل روایت کې راځي صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دغه اختریان چیشته چې موږ حلالوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام د هغه وخت څخه دا را شروع دي، دا د هغه یو طریقه ده. صحابه کرام څه ورته یا رسول الله فما لنا فیها یا رسول الله، موږ ته نو الله څه راکوي؟ یو اجر شته که نشته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي پر هر وریښته یوه نیکي ده، پر هر وریښته. دغه پسه یي که غویی وي له سره تر شو پورې چې تاسې یو وریښتان حسابوئ، بلکل یې نسئ حسابولی. نه تر اوسه موږ داسې څوک لیدلی دي چې هغه وایي ما پسه حلال کړي، د پسه وریښتان مې حساب کړل 2 نسول، تر اوسه ما نه دي اورېدلي. نو دومره ډېرې نیکۍ په 10,000 یا په 15,000 روپۍ لاسته راوړل، موږ څومره له ځان سره جفا کوو. که له اختره بعد 20,000 پسونه حلال کړي، دا یو اختري ځای نه درته نیسي. ولې مو دومره سترګې پټې دي؟ داسې ډېر ځوانان سته په پکنیک ځي، پسونه حلالوي، خو د اختر په ورځ چې ورته ولې زما دنیا خو د پلار ده، پلار دې ورک سه له تا سره، پلار خو دې بخیل دی خو زړه یې نه پر کېږي. ظالمه چې نور ځایونه د پلاره څخه پټ پیسې استعمالوي، دغه په اختر کې پیسې استعمال کړه. زما یو مقتدي و دا زامنې هم پیسې درلودې، پر پکنیک چې مې ولاړه 1,00,000 روپۍ مصرف یې کاوه. بیا مې ورته وویل مال د خدای په لحاظ باندې څه بدبختان یاست، پر ناروا یې ورکوئ، نه وایاست چې دا د پلار ده، پر روا چې ورکوئ بیا وایه د پلار ده.
پلار ظالم خو دې نه خیر کوي نه خیرات کوي، نو خو تیې پسې وکړه. نو څه وکړم مولوي صاحب؟ مال د اخترۍ پلار نه در پرېږدي، پلار خو دې مال جهنم ټیکهدار دی، نو پلرونو خو کله داسې کار کړی دی چې هغه دې د زامنو په خیر کړي. بس خو ورګټلی دی خوشحاله دی، که دې نه ورګټلې بس دی خوابدی وي. نو مال ورسه اخترۍ پټ شانسته یو مسکین ته یې ورکړه. ما زه نه درته وایم په کلي کې ما زه مسکین یم، زه نه درته وایم چې ما ته یې راکړه، ورسه بل چا ته یې ورکړه. اوس که زه ځان در وښیم ته وایه د پسه دپاره دومره تاکید و ټینګښت راباندې کوې، مال نه زه د پسه نه غواړم، ورسه بل چا ته یې ورکړه، حلال یې کړه، انډیوال مې په ورځ قیامت مې دغه نه در باندې ربلېږي، د الله په حضور کې راګرځولی. او دغه رنګه د ابي سعید راطنو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فاطمې رضی تناتل ولاړ سو، د خپل اختري ته ورته ګوره، اول څاڅکی چې مځکې ته رسېږي الله به مخکې ګناهونه ټول در معاف کړي. قالت یا رسول الله، وی فاطمه رضی تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یې پلاره دا یوازې زموږ د اهل بیت خاصیت دی چې د اختري په حلالولو باندې الله مخکې ګناهونه ټوله بخښي، او که د عام مسلمانانو دپاره هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي ولنا وللمسلمین، موږ او ټولو مسلمانانو ته الله دا خاصیت راکړی دی چې اختری حلال کړي مخکې ګناهونه الله ټولو معافي ټولو بخښي. او دغه رنګه د حسن بن علي رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي که چا اختری وکړي ښه اختری په ښه خوښي باندې وکړي، وایي دغه به حجاب سي من النار له اوره څخه. موږ پښتانه خو لاندې د ژمي لاندې ډېر غټ لاندې حلالوي، ډېر غټ پسه حلالوي، ساتلی ټول کال غنم وربشي ورکوي. د اختر په ورځ نیسي د ملایانو د چرګ یا پر چرګ فتوا نه ده ورکړې چې پر چرګ اخترۍ روا دي. تاسو باور وکړئ چې په پښتنو کې به یې 4-5 خلکو بیا پسونه حلالولی، ټول به چرګان حلالول. دونه د الله سره لرې والی ولې کوو؟ دا وطن کې زما په یاد شي یو دا شی مې حلال کړي غاړه ونیسي غاړې په خلاص کړي. وایي ولې پر افغانستان د الله رحمت نه راځي؟ افغانستان به د الله جل جلاله په قهر تر ابده لړلی کې دغه اعمال ول. تاسې خو دا پنجابیان ته وګورئ، خدای دې سړي سترګې په سرې شي. دا اختري ته پر ده چم خوشحالي یو غټ مینده اوس ګړی رانیولي لوی لوی غوږونه دا شانې په ځړولي، دا ټول کور په خوشحالي. زموږ د وایي غاړې خلاص کړي، غاړې خلاص کړه نو بس عمرې به په دغه د غوبل و دغه د تکالیفو ژوند به پر موږ باندې وي که موږ د الله سره په راستي کې نه یو. د الله سره مو چم دی هېڅ غاړې ور خلاص کړه. ډېر ملایان اختریانو کې وایي بیا به کلیوال غوښې نه کړي را کلیوال وایي دا مور ما یې وخت ته اخترۍ پیسې مې سره جمع کولې نو مې اخترۍ ما رانه سموره کول نو بیا کلیوال غوښې نه دي کړي. کلیوال بیا وایي مولي صاحب مړ شوی دی، ما ته ډېر درد راغلی. باره ما ورته مال مور زه پلانکۍ ملا نه یم، زموږ په وطن کې چې ملایان وه اختریان مې نه کول. بیا خلک وایي دا مور دی. مال الله دې مې د خلکو له احتیاج او له احسانه خلاص کړي. الله دې ما بیا اختر کوي هم نه، بیا له هغه رئیس الله بیا اختر کړی هم نه یم. الله جل جلاله اختر ته شي پیدا کړي. نو ملایان یې د کلیوالو نه بیرې نه کوي، کلیوال غاړې خلاصېږي په دې شي حلال کړي چې هغه نه خرڅېږي نه کساب کړي نه بزاز کړي. نو اخترۍ حجاب دی من النار له اوره څخه. ښه غټ پسه، ښه قیمتداره اختریان رانیسي. بخل مه کوئ، پر الله بخل کوئ، پر ځان بخل کوئ، پر جنت بخل کوئ. دومره بخیلان شول چې دا ځان مو پر جنت نه ربلیږي. خوند د ورونو همت وکړئ په دې اختر کې
نسونه ماړ کړي، په دې اختر کې فقرا ماړ کړي. که ته وایې فقرا نسته، د 2 کاله خو دا بعض شاګردان یا خویندې یا ورونه ما ته پیسې راوستې وایي اختریان زموږ دپاره حلال کړي. که څو ما ته تکلیف وي نو خو بیا چې دا د فقراو د مساکینو احتیاج ووینم هم په دې ثواب کې به ته هم ورسره شریک شي. داسې خو نو ډېر کورونه راغلي دي، یا د یتیمانو یا د دغسې مسکینانو غریبانو چې افسه ما ورکړي دي له خوشحالۍ ژړلي دي. نو ته وایې بې څونه کړي، ما ته بې څونه کړي، هغه چا ته بې څونه کړي چې اختره یې ورته راستولی دي. اختریانو کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وکړي، په ټولو انبیا علیهم السلام وکړي، په مور و پلار پسې وکړي. چې وس لري یو خوري، څوک وس نه لري هغه خلاص دي. پښتو کې یو متل دی وایي بوچ لري د خلاص دی. بوچ په د حیواناتو کې یو قسم لکه چې یو عیب دی، نو هغه عیب چې په حیوان کې نو وایي اختری نه پر کېږي، وایي بوچ لري د خلاص دی. نو مسکین خو له اختري خلاص دی، ورته څه مشکل نشته. دا چې په 80 او 90 زره یوه جوړه کالي را نسمه، په 80 او 90 زره 5-6 اوه اختریان کېږي، هم به د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هم د مور پلار. سبحان الله، څومره د هلاکت، څومره د دوزخ پر غاړه دي. خالي دا یوه ټېله غواړو، د مابینځ کې به یې ورموښتلو. دومره د الله څخه لرې والی، دومره غفلت په دین نه پوهېږي. هغه وخت به پوه سي چې په قبر کې مو پر دا یوه طرف باندې هم ماران و لړمان راوخیږي، د سر له خوا هم در باندې راوخیږي. نه ځغاستلی سي، نه تښتېدلی سي، نه دلته بیا امریکا سته چې بچاو دي کړي، نه دلته بیا پاکستان او افغانستان سته چې بچاو دي کړي. دلته به بیا پوه سي چې موږ په دنیا کې پر کوم خط سیر باندې روان وو، موږ کول څه. او دغه رنګ عبدالله بن عباس ورته نوم مبارک وایي کومې پیسې چې مصرفېږي الله ته د غومره محبوبې پیسې نسته لکه څوک چې په اختر کې پر اختر باندې پیسې ورکوي. الله جل جلاله توفیق راکړي چې موږ تاسو اختریان ښه اختریان وکړو. دغه رنګ ابو هريره رضی الله عنه مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي وایي که چا وس و اختری نه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زموږ عیدګاه ته دې نه راځي، زموږ عیدګاه ته دې نه راځي، زموږ عیدګاه ته دې نه راځي. ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې اختری ورباندې لازم وي واجب یې نه کړي هغه یې د خپل عیدګاه څخه منع کړی دی، وایي نه به راځي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له عیدګاه محروم کړي د الله د رحمت څخه هم محروم سو، د جنت څخه به هم محروم وي. نو خوند ورونو د خپل ځان سره حساب وکړي، اختر را روان دي، ښه اختریان رانیسي، غاړې مه خلاصوئ، دوی پسونه رانیسي، الله راضي کړي، د الله رسول راضي کړي، شیطان خوابدې کړي. نو چې ښه پسې نو تر 25,000 تر 10,000 روپۍ به نو خورا زیات ګران نه وي، چې ډېر ښه پسې وي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حجاب من النار، د اور څخه حجاب دی اختری. په 10,000 روپۍ جنت نه کوې، په 10,000 روپۍ له دوزخ څخه ځانه بچوی. څومره دا ځان درته بې قدره دی. نو ښه اختریان وکړي محترمینو. دا د سخا ورځې دي، په فقراو په مساکینو یې تقسیم کړي. نو مه کوئ، زما یو کلیوال وو اته اختریان مې وکول، نو بیا پرجانه کښېښولې ما راغله په دغه اختر کې دا لنډغر ورته را روان وو، دا مېلمانه ورکې مې کول. نو ما دغې راته وویل نه نو سړی په مېلمنو خوري. ما وویل ښه حافظان و ملایان دې راوستلي دي، خو دغه ورک والا دي، ډمان دې راوستلي دي. نو داسې مه کوئ. بعضې خلک اختریان وکړي منا په کوټ کې وایي اجان مې را روان دي. زموږ یو قریب و کله کله به په غوایي کې اختری وکړي، نو هغه یو معاینه و زامن و پلانکۍ ټوله، نو یې غوښې ساتلي وې ملا هم ما له اجر راسي باره به نو
یوه ټک دوه نښانه ما ولیکم لایان است کامیان است یوه حصه خیرات کوي یوه حصه کور ته راوګرځي یوه په مېلمنو وخوري دې نو مه کوئ چې هغه به راوګرځوئ هغه څوک چې زما شاګردان دي هغه دي نو دا زما خاصیتونه په ځان کې راولي نو څه کوم دیوبندي صاحب ښه غږېږي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو څوک ښه وغږېږي امت نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه غږېدل څه ګټه کوي سړی عمل نه په وکړي خو هغه خبرې هغه وخت ګټه موږ ته کوي چې موږ عمل ورباندې وکړو نو دا په روژ کال ما ته حاجي فتح محمد ورور درې اختریان راوستل یو ستا دی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی یو ما وخت ما زما د پلار دپاره راوړه چې پیسې درکوم نو بیا مې یو د کلي ملا ته ورکړي یو اخترۍ مې همسایګانو ته ورکړي دا بله اخترۍ چې مې کور ته راوګرځاوه نو مې تقسیم کړي ما دا د مېلمنو دي دا د کور دي دا د مسکینانو دي خیر راغله چې دا مسکینان درېدل د مېلمنو دا هم کې ولاړې د کور دا هم کې ولاړ کوچنیان ورسره دا ووایي ستا به څه ډول لاس ته شی له هم کور نه پرېږدي د اولاد خیرات کې خلکو اصل دا دي عمر کول ما خدای به غوښ پیدا کړي ته راځه مسکین ستا دروازې ته ودرېدې یو غوښ راکړه ته غوښ نه ورکوې زه سخي یم محترمینو په ما کې سخا پرته د سخاوت په ځان کې راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سخي که فاسق وي جنت ته به ځي او عبید علیم که بخیل هم دوژخ ته به ځي نو خو له پنج کتابه د سخا صفت شروع دي بیا زه تر قرآن او تر صحیح بخاري پورې سخاوت په ځان کې راولي دا هم د بخل علامه ده اختریان لږ کړي بله ورځ چې ډم و ډمامه 12-15 پسونه حلالوي اختر کې بس لوی کور به 2 پسونه مې حلال کړي یو خو هغه خلک دي چې وسې نه لري هغو کې خو موږ هېڅ خبره نه کوو چې چا وسې لري هغه باید ډېر اختریان وکړي حدیث رقم 2 صفحه اصول 2 الترغیب والترغیب جلد نمبر 2 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته